نایلې ته ډېره روانې ښه او تا ته مې هم که تا بیا کلاس کې روانې وکړو نو وبه دې وم وګورې دا څومره ښه جینۍ ده. سلام ټیچر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د خایس په تاج محل کې کچکول پلاس پلاس د مینې غواړم که غواړم خیرونه سترګې دې ندي که ندي اباسین دی زه بې ګودره پې ورګډ شونډو بې کړم پسر د شونډو والے خاندې ګلاب د وسن بد پاڼې که پاڼې شي ستا د رخسار خولو نظر شم ښکاري چې ګل باندې شبنم وهي پیرونه اخر ولې خو تا ته ودرېدل پکار هم دي ځکه چې ته ډېر لوی بدماش یې تا نه څوک تپوس کولی شي څوک هم نشي کولی ته ما په دې کلي کې بدنامول غواړې نه ته دا ګڼې چې موږ غریبانان یو زما پلار بېوسه دی او زما روح کمزوری دی ځکه ته موږ تنګ یې نه هغه رحمان بابا رښتیا ویلي دي چې په زړه کې دې څه عیب نه وي رحمانه ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته ګناه شته ځکه چې زه پردی امانت یم زما پیدا نه شوې ده نن نه پس که تا زما لار ونیوله نو تا ته خو څه نشم ویلی خو دا خپل ځان به درته مړ کړمه زه سلیمه بچې په ژوند څه باور زه خو ویم چې دغه ځمکه به خرڅه کړو چې تا له پې واده وکړم او که نه د پلار نیکه دغه 2 کناله پټی پاتې دی د هغې نه مو خلاص کړه چې بیا شپیلي وهو بچې خانخېله پېغله ده او بیا وخت ډېر خراب دی د هغې سکول ته تګ راتګ زما بلکل نه دی خوښ نو څه وکړو ځان مله خرڅ کړو که د هغې په تندي کې خوشحالي وه که نه نو موږ به نه خرابېدو اوسه پورې به مو واده م کړو خلک وایي چې دولت د ښځې نصیب کې وي کیدای شي چې د خانخېلې دې کور ته راتلو باندې زموږ نصیب هم بدل شي دا کلی پرېږدو ولې نه دا جي په دې کلي کې زموږ څه دي وده کمکل مالا په دې کلي کې زموږ هر څه شته زاړه یادونه زما د پلار نیکه هډوکي او بیا په دې کلي کې هغه کور هم شته چېرته نه چې یوه ورځ به ته په ډولۍ کې ځې خو دا جي معلومیږي داسې بچې چې زما د بېروزګارۍ بوج په شوتولو ته ستړي شوې که نه بچې نه دا جي دا خبره نه ده نو بیا څه خبره ده خو د دې کلي خلک ښه نه دی دا جي کله چې د کوره بار وځمه نو په خپل ځان ویرېږم
यार मरा इस खबर न बची कि जमा मनी नु दा नौकरी परेगदा दाजी دا ته څنګه خبرې کې کم خوبونه چې ته د سجاد د پاروي نه ستا ټول خوبونه به زه پوره کوم داجي د سجاد نه به زه ډېر لوی سړی جوړوم هغه به یو ورځ ډېر لوی سړی جوړېږي داجي ډېر لوی سړی جوړېږي ډېر لوی سړی جوړېږي دا ته پته چې دا ای چاته وای یا یار ته وای او یا خاوند ته زستا خاوند مو کستا یار ها ته زما دواړه الا یارا دا د قیامت نه خدیو کنه دي تو ګوره جنکر ته پخپل دا بچو څه پور راونه رسید خدای خبر چې چرته روک شو دا جینۍ څوک ده
خان دا د بادری لور خان خیله ده او په سکول کې استاذه ده. سترګې دې څومره ښایسته دي، دغه سرې شونډې دې ورونه لګوینه، ساکي ټولې میخانې ته نه قربان شه، پښتنه چې جام را ډک کي د منګینه. شرم وکړه، څومره لوی خانې او دومره کچه خبرې کې. زار شم ستا د ښکلو سترګو زار شم، زړه مې غواړي چې دا ستا د غاړې هار شم. دومره په نفرت نه، په مینه راته وګوره. خو زه ستا غونته خلکو نه نفرت کومه. تا تر اوسه پورې زما مینه لیدلې ده، نفرت دې لا نه دي لیدلی. څه به وکړې خان، مړه به مې کې، زه سلا وارثه نه یم. ستا د تپوس کولو والو هم لا خان دا خو ډېره لویه ښځه ده، والله چې د دې د سپي د نوم تپوس وکړمه. اسلمیا، زمونږ نه تر اوسه پورې هېچا هم تپوس نه دی کړی، ته پکې لاس وکړې. نو بیا اول ته د ځان تپوس وکړه، ولې چې په چا باندې ټوپک راړول او ډز کول یوه خبره ده. زما تپوس کولو والا شته او ډېر زر باندې تپوس وشي. ودرېږه، یوه خبره مې په کولا غوږونو باندې واوره خان، د نن نه پس په دې باندې اواز خو څه که په خیال کې دومره وسته نو بیا خپل ځان له د کفن بندوبست کوه. ګورو به لاس دې آزاد او توره دې تېره. داجي، نن راته د خپل حیثیت پته ولګېده چې موږ څوک یو. و دا خرماله موږ د دې علاقې خانان یو، ته د خان دلاور خان زوی او د اعظم خان نوسې. نیکه مې چې ژوندی و نو د هغه په دې علاقه باندې دومره روب و چې زموږ سپي ته هم چاکورې نه شو ویلی، او نن چې ستا خاني ده نو د اسلامي غوندې سړی هم په ما ټوپک راړی. څو ځلې مې درته ویلي دي چې دې اسلامي سره ډډې مه مږه، خو خدای خبر چې ته په کومه ژبه پوهېږې. ولې اسلامي سره اسمان نه راپورته دی څه؟ د هغه په سر کې ښکر دي څه؟ او ښکر شته، ځکه خو زه د هغه لیاس کوم. یو لیش دی و چې په یوه ورځ کې 5 مړې کړي وو. هغه په ژوند کې خبرې کمې او ډزېدلې زیات دی، خو هغه تا سره په څه خوله ووهله؟ د خان خیلې په سر. کبیر خانه، تا ته پته ده چې په دې دنیا کې لومبی مرګ د ښځې په سر شوی دی، او بیا اسلامي هم ښکاري دی که نه ښکاري. هلکه توریا، هغه خلک دې داسې یرولی دي چې هغې نه وار پار خطا شوی دی، ما ته په ژړاو. توریا، زما دوستان نه ما هغې پوه که په هغې له خیال ساته. غم مه کوه اشنا، چې تا ووې که نه نو ستا د مخه ډېر د لګان معاف. هلکه اسلامي خبر شوم چې کبیر خان سره دې خوله والې ده. ما خو بوله دا خوله ماته کړی وی، خو ستا سر ته دې دوا کوي، ستا په سر باندې مې پرېښوده. اسلامیا، په دومره تعلقاتو کې سړی په لږو اوبو کې ځان نه ډوبوي. استا کشر دی، زه به یې پوه کړم دا معمولي خبره ده. هسې معمولي خبره ده؟ دا ډېره لویه خبره ده. دا پردی لور خور چې ته په اوبو کې راغلي دي څه؟ اسلامیا، دا وړې وړې خبرې دي، دې خبرو له هوا مه ورکوه. دلاوره، دا زوی دې پوه کړه، هسې نه چې سبا یې دله په کټ کې درولېږمه. و بچې، د کلي دا خانان مانان ته نه پېژنې، زړه یې راله پوخ کړی دی. دی غریبانانو ته ډېر په سپک نظر ګوري. خو داسې به تر کومه پورې کېږي داجي؟ و داجي چې غل نه تختی نو مل دې وتختی که نه. تاسو چټي ځان له سر خوږوئ. په دې کلي کې زموږ کومه دا 100-200 جریبه ځمکه ده چې موږ ورته پراته یو. زه خو وایم ښار باچهي ځای دی، ځئ چې ځان له ښار کې بکرۍ کور ونیسو. ښار کې مه په چا غږ کوئ، نه در باندې څوک غږ کوي.
تاسو ټیک وې بچي تاسو ټیک وې یا پروردګارا یا خو غریب له لور ورنکې او که لور ورکې نو بېوسي ولا ورنکې نه داجي نه دا څه وې داجي لور خو د پلار د جنازې د کټ وارث په لور خو د پلار مرګ هم ښایسته ښکاري او د هغه ژوند هم بادر کاکا بار ته روزه चल बहादुरिया रुख कारे ना उजरी तेरे बिल्कुल शा करेदा तबियत खुद टिक दे का ना तबियत पे टिक दे खान और किस्मत में खराब दे बहादुरिया तू खुदा दुनिया ढेर खुशकिस्मत इंसान है ता खुद तंदेज लेगी दस वे खान जट टिक में बहादुरिया दक्कम खानानो दर के چې خلک سوالي ولاړ وي نن هغه خان ستا په در سوالي ولاړ دی دلاور خانه یو باچا د فقیر په در ولاړ خنق کاری او بیا یو فقیر په باچا له سور کی ستا په کور کې یو ډېره قیمتي هیره ده او هغه هیره په جونګړه کې نه په مهار کې ښه ښکاري څه مطلب مې دا دی چې تا صرف د خپلې لور نوم خان خیله ایښی دی او زه د هغې نه اصلي خان خیله جوړول غواړم یعنی د خان دلاور خان انګو خان خیله زما د خوري امانت دی او بیا ما خپل خور سره لوس کړی دی خو دومره یاد ساته چې موږ د دې علاقې خانان یو دا ټول موږ جایداد دی د دې علاقې هر شی زموږ ملکیت دی زموږ ملکیت تاسو خانی په سر سترګو خان خو بیا هم پښتو ده یریږه مه بهادریا زه په تا خپله خاني نه خرڅوم بس دومره واوره چې زما د عزت خیال به ساتې هسې نه سبا ته هم خفه او زه هم خفه چې دورز مازدیګرو ماښام هم شته لکه زه که د سپرلي هم په چرچکو خبر نم چې ښکاري سره دم هم شته सड़के
یوجنه مست مستا پدارنکړم بادشاہ نه ملنکړم چې اوس پدارنکړم بادشاہ نه ملنکړم چې رس بلا سے کرشن خاله مست مستا چې رس بلا سے کرشن خاله مست مستا زړګې 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 ران بڑے لیون مست مستا پدې کلی کې اوس یو جنې مستا د زړه مې خبر وی حالات مې ډېر بدتر وی خبر وی حالات مې ډېر بدتر وی چې اخلي هر قدم لکه اوسه مست مستا چې اخلي هر قدم لکه اوسه مست مستا زړګې 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 رانه وړې لیون مست مستا په دې کلی کې اوس یو جنې مست مستا په دې کلی کې اوس یو جنې مست مستا السلام علیکم. بخیر سلیم خانه. والکه شیر خانه ته په ځان تنګ شوې یا موږ له کار ګورې لس ورځې وشوې چې د 500 کوټې نه مې راوښکې او بېګا دې بیا په خلکو ډزې وکړې. څوکمه خان دا ګوتې مې خرختېږي. ګوتې نه ته نور خارختېږي نور. السلام علیکم خان جی. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ دا څه کم عقل خلک دي اډو 50 روپۍ کوي. رکاوه تو وایا ستا د واده روجي به کله خورو؟ واده به څه وکړو خان؟ 2 کاله وشو بیا مې کړې ده او نوکرۍ پسې مې زړه شین شو. دا ښځه هم څه عجیبه شی دی چې په چا راس راشي نو سړی رنګ کي او که در باندې سپېرې شوه نو بیا سړی توت ته خېژي. ښه دې ووایې خان چې کله نه مې کویدن کړې ده که نه نو سر ته مې نه لګي. دا خو دې لا کوژدنه کړې ده که واده دې وکړو نو زما خیال دی بیا به تم دوړی. جی که زما منې نو خانخېله پرېږده سر سلامت وي نو ټوپۍ ډېرې. هلکه خان ټیک وایي ګنې سر به وخورې. هله شمورداره ځای ځای نه ګورو خبرې کوي بکواسي. ښه خان جی ما ته اجازت دی چې اوس کا بیا وځې؟ نه نه مهرباني خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د خدای په امان. دا څه وایې سجاده بچې؟ زه ټیک وایم داجي په ټول کلي کې دا خبره ډنډوره شوه چې د خانخېلې کویدل ماته شوه. زینت زما خور ده او یو خور کلم د خپل ورور سر نشي ټیټولی او بیا هر سړی دوست دشمن لري. دا باسې چا دروغ ویلي. ترور بیبي خو مې ساده خله داجي ما ته سلیمه میلاو شوی یاره یو زلوس مې چې دې مرۍ مې راونیسم او سات یې وباسم خو بیا مې ویل چې ته به خفه کېږې. ته وګوره دومره خوشې خر انسان دی په ډک بازار کې ما ته وایي چې ماما ته مې ووایه چې موږ د خانانو د زور نه یو دا لور دې ځان سره سنباله کېده موږ له خټې مه ګوره ورېږه یې چاله ورکوئ. یاره ما خو ویل چې دوسه دا څه وې او بیا زه به مې ورور له څه جواب ورکومه؟ څه وکړم مورې ستا د رور دپاره په خانانو ځان ووژدم؟ نه مورې نه قسم په خدای خانانو سره هغه خطرناک خلک دي چې سړی ورته سړی نه ښکاري.
نه بچي خانخیل خو زمون غیرت دی او بیا هیڅ څوک هم د مرګ د یارې نه خپل غیرت نه پرېږدي. مورې که غیرت ګټم نو سر بیلم. سلیمیا پښتون قوم په درې څیزونو ځان وجني: زر، زن او زمین، یعنی اولاد، ښځه او ځمکه. کوم خلک چې په دې څیزونو غیرت نشي کولی هغوی ته د ژوند تېرولو هېڅ حق نشته. خانخیلې خانان ډېر زورور خلک دي، نه یې ستا پلار څه کولی شي او نه څه. د بې غیرتۍ د ژوند نه خو مرګ ښه دی. اوس په دا واده ضرور کېږي ولې چې دا زما پښتون ده او زما زوی هم. ودرېږه خانخیلې، ته یو ښځه یې، که تا کې دومره غیرت دی نو زه سړی یم، زه څنګه بې غیرته کېدی شم؟ جانان پښتو جانان دی، زه به پښتو باندې خپل سر قربانوم. ودرېږه. قسم په خدای داجي کوس رانه چا پلار مو کی هسې لګی وې چې زه به دا وکم زه به هغه وکم، تر اوسه پورې دې هېڅ هم ونه کړل. ته هم ټیک وې خو زه هم ټیک ویم. دا خانه دا نوم داسې دی چې دا لکه چا پورې متړلی شي نو هغې کې هسې نشه راشي لکه ستا چې نن ما ته هم رانېغ شوې. ولې نېغېږم به نه چې دومره پاتې خلکو زموږ خانې ته په سپک نظر وکتل. که ته خانې نو هغه هم خانخیله ده، لږه ډېره نشه خو به پکې وي که نه. په ژوند کې غریب سړي سره چیړې ونه کړې، د هغه به هېڅ لار نه شي، خو ستا خانې به تس نس شي. دنیا کې هوښیار سړی هغه دی چې بل نه سرمن م وباسي او خپل سر سلامت م وساتي. سلامت.
مورې دا څه کې زه ماشوم خو نه یم بچی مور ته د سزنې او د سورلې دواړه یو برابري ستا خبره ټیک ده خو بچی مور خو د هغه ورځ نه د بچي په سر څیره ویني د کومې ورځې نه چې هغه په ړومبي ځل خپلې سینې ته نږدې کي ما تا ته ویلي یو که نه چې سر به وخورې په پښتو کې مې که سر ملاړ شي نو پروا مې نشته په پښتو کې همیشه د سړي پختې ماتېږي پختې راځه لکه ما خو تاسو ته ویلي وو که نه چې خانخېله ته دې به نه تنګوئ خو تاسو ځان ته ډېر اوچت وکاته تا هم او ستا نیک هم اسلامیه دا مخ ته ولې واړو زه همدې خبرې ته راغلی یم چې کومو کسانو څه ستا لانجه ده هغه زما همسایه ضرور دي خو ستا نه ما ته ګران نه دي دوا کوه دلاوره چې زما ضمانت نامنظوره شي چې ته یو څو ورځې په غځېدلو خپو باندې خوب وکړې او په کومه ورځ چې زه بهر ته در ووتمه نو هغه ورځ به ستا د ژوند اخرنۍ ورځ وي قبر مه کوه اسلامیه زه ستا خیر پسې ګرځم او ته ما ته نیغېږې نیغوم خو به دې زه چې کله د جیل نه بهر ته در ووتم نو بیا د هغه بلا نه مه یادېږه چې شپه یې تر منځه وي د سبا مړي به سبا ښخو انسپکټره د دې سړي څه غم وکړه ګنې مازغه مې ورته خرابېږي ته فکر مه کوه خان ما چې د چا خلاف ایف آی آر کټ کړی دی اب پانسي شوی دی او یا په جیل کې روز شوی دی ستا لور چېرته ده ولې څه چل دی ورسې اواز کوه ته ډي ایس پي صاحب تاڼې ته غوښتې ده ته کم کور نارینه چې ژوندي وي ته هغه کور زنانه تاڼه او کچورو ته نه ځي دا فضول خبرې مه کوه ورسې اواز که ګنې نو ښه به ني څه چل دی انسپکټره خان د بادري لور ډي ایس پي صاحب تاڼې ته غوښتې ده بیان اخیستو دپاره زه د دې علاقې خان یم اجرت جومات لرم اول به ما نه تپوس کوئ نو بیا به د چا کور ته ځئ زه ورشه ډي ایس پي صاحب ته ووایه چې خان دې اجرې ته غواړي ځئ ورشئ ځئ چې ځو زه څوک یم روکا شماړې ته 400 کې ما خو دا سوچ کولو چې تا ته به زما د خوشبویۍ نه پتو لګي چې زه څوک یم خو داسې راته ښکاري چې ستا په زړه کې زما دپاره هېڅ ځای نشته تاسو خانان خلک یې کله چې کور ته باکېږي ستاسو پې څه تاسو خپله عشرت کوئ که نه پرېږده دا خبرې 2 ورځې ژوندي په خندا باندې به تیر کړو خندا او خوشحالي خو ستاسو غوندې د خانانو په قسمت کې زموږ غوندې غریبانانو نه ته یو عاشق دپاره د خپلې معشوقې نه غټه خوشحالي بله کمه ده
او ته څومره خوش قسمت یې چې معشوقه په خپل ستا غېږ له راغلي. یاره تا دې خدای همداسې وبخي، موږ دې خدای معاف کړي. خورکه وکیل ته چې د مقدمې یو معمولي غوندې نکته هم میلاو شي نو کیس ورته بالکل آسان شي. خو زه افسوس کوم چې د اسلامي اف آی آر دومره مضبوط دی چې د بچ کېدو اړه څه ګنجایش پکې نشته. نه وکیل صاحب، هغه په هر قیمت باندې بچ کېدل پکار دي، ولې چې هغه دا هر څه زما د خاطره کړي دي. هغه په ما ډېر لوی احسان کړی دی، ډېر لوی احسان. خورکه زه به خپل پوره کوشش کوم چې ستا د احسان دا بدل زر خلاص شي. تا سره د یو ورور لاس دی. السلام علیکم خان جی. لکه د خان خیل رور نه والله چې ډېره خشته خور دی دا. خان چپشه سترګې د بالکل د خور په شان دي. دا ننګې دې هم لکه د خور په شان ځلیږي. او دا شونډې دې هم د خور په شان دي. ځکه را باندې ډېر ښه لګې. غلی ودرېږه. ګوته مې ډېره په مینه جوړه کړې ده. ما وې چې څوک را باندې خو لګي نو هغې ته به یې واچوم. یو جنۍ مې خوښه شوې ده. په پوزه مچ هم نه پرېږدي. والله چې ډېره مغروره ده. تا ته پته ده چې جنۍ څوک ده؟ هغه ستا خور خانخېله ده. غلی ودرېږه. دا ګوته به دې خور ته واچوې او ورته به وې چې دا د کبیر خان د مینې نښه ده. واړه ځه شابه ځه. که دا ګوته دې خور ته وانه چوله نو په والله چې 10 ډزه دې ولم. ځه رخشه. دا د خور په سجاده روټۍ راته راوړم؟ نه زه بیا به درته چای پخې کړم. نه کنه یاره، زما په خیال چې په کالج کې د چا سره جګړه وکړه. او جګړه مې کړې ده. کړې مې ده جګړه. ته به یې څه وکړې؟ ما د هغې څه ونه کړم. ته به یې څه وکړې؟ هغې خانان دي، بدماشان دي. او موږ که بدماشان دي نو په خپل کور کې به یې. زه ترې نه یارېږم. څوک خان؟ دا ته څه د لیونو غونته خبرې کوې؟ مړ به مې کي که نه، مړ مې دې کي. خو تا ته به ونه وایم چې هغې راته څه ویل. زه درته ویم ووایه ما ته. ویم نه ویم درته چې څه یې ویلې. څه ویې درته خان؟ والله که درته ویم چې څه یې ویلې. درته ویې نه ویم درته که نه. ستا د زما په سر قسمي ووایه څه ویې خان؟ هغې خانان دي، بدماشان دي. موږ د هغې د زور نه یو. نن زه د کالج نه را روان عمر په لاره کې د خان زوی ولاړو. ما ته وایي دې خوا راشه، دې خوا راشه. د مړ زه ورغلم. ما ته وایي دا ګوته به دې زما هره طرفه خپلې خور ته واچوې. لاندې راکوشه. خیر خو دې که نه ستا رو مال د مینې تحفه رالیږلې ده او هغه تحفه به زه تا ته واپس کوم. سجاده ورشه واچوه ته دا ګوته. خبردار هو.
زه ته مرشوه چې ورته دا ګوتا باجی ګل ته خو لیونی شوې ته خو بخپله پښتو سر ته رسې خو په دې بریتوه موږ له پښتۍ ماتې کې سجاده ودرېږه سجاده زمرې ته زما خبره خو هغه سره ټوپک دی که نه ودرېږئ ګوته خو تاسو ماته واچوله اوس زه ستاسو د کور عزت شوم او ما به ډولۍ کې ضرور بوځئ که ژوند را سره وفا وکړه نو انشاءالله چې ستا دا ټول ارمانونه به پوره کړم
خانخیله ما ته څه پته ده څوک ته خانخیله او زه درته وایم خانخیله څه شوه دې ته څه پته ده ما ته پته ده چې ستا د خوبونو شهزادګۍ خانخیله چېرته ده داجي ته ته دلته نشو تماشو کې غرقې په هلته کې دا بیا کوم طوفان راغی سړیا طوفان نه قیامت تیر شو زمونږ په کور قیامت نن د دو ټکو خلکو زما د خانې وچوته شمله خاورو سره خاورې کړه په کلي کې داسې نر ځوان نه وینم څوک چې زمونږ د خانې شملې ته سپک وګوري همدا خو ژاړم چې پنهانو نه په ښځه دې بېعزته کړم نن خانخیل ستا خور ته ګوته واچوله او د خپل رور په نوم یې کړه اوس به خانخیله په سره جوړه کې دې کور ته راولې ګنې قسم په خدای ته ځان در باندې پاسې کړم ځان ته خو ستا د پلار پر ځای مظالمه دومره ظلم مه کوه دا خو د ظلم لاړومبی قدم دی چې انتها ته رسي د دې کلي خلک به زموږ د یارې مړه کېږي د قبر خبرې مه کوه خان یو ورځ د غریبانو د صبر پختې رندونه هم ستا ټیټ په خود شي څه به غریب وي او څه به د غریب عزت وي دا خو زما شرافت وګڼه چې اوسه پورې مې ستا لور ته صبر وکړم دا زمون خانه پورې خندلې دي خانخیلې دا زما د مینې تحفه زما د لاس ګوته زما خور ته واچوله ستاسو غونته کې خانان په مینه څه پوهېږي مینه خو د عزت محافظه وي او تاسو خلک تاسو په عزت څه پوهېږئ نو ما هغه عزت کم چې ستا خوښ دی خانخیلې زه تاله در کوم خو که انکار دې وکړو نو دا پلار به دې راباندې دوړه کې دې تال کې زما خوشحالي ده او په دې تال کې ستا د پلار مرګ اوس خوښه ستا ده خانخیلې غیرت کفن ته په د سره جوړه ډېر قیمتي نه داجي یو لور د خپل پلار مرګ څنګه لیدی شي یاد ساته لورې یوازې په محاذ باندې مړ کېدو والا شهیدان نه وي په غیرت باندې قربانېدو والا هم شهیدان وي د خپل عزت شمله اوچتولو دپاره ته په خپله لور باندې خپل ځان قربانول غواړې نه داجي زه به د کبیر خان هر ارمان پوره کوم نه لورې نه لورې تاسو ولکې تاسو ولکې زه به دغه ناوې جوړېږم زه به دغه ناوې جوړېږم نه نه خانخیلې خدای ته وګوره خدای ته وګوره خانخیلې چې تاسو ولکې خدای ته وګوره خانخیلې اوس خو مې مړکه خان دې نه مخکې چې زه خپله لور په دې سور کفن کې وګورم ما مړکه خان ما مړکه ډېر شوق دی ستا د مړ کېدو بوډا وایه په کوم ځای دې ولم کبیر خانه که ته خانې نو زه خانخیل یم
दाजी दाजी لکه ماموریا د خانقې له کوڅه په خانانو راټیټه کړې ده والله چې پرویزیا زمون یار اسلام هم نر دی او معشوقه هم نر ده او کنه مونږ هم نران یو کنه یار ملنګیا بالکل د رښتیا و प्लीज यो 2 मिनटों दपारा तासो बाहर ته لاړ شئ اسلمیه په ډېر سفارشونو مې د جیل نه هسپتال ته راوستې اوس د خدای خاطر وکړه چې داسې څه قدم اوچت نه کړې چې دا کیس دې نور خراب نشي وکیل صاحب په بدن باندې مې اور بل دی کلمې مې وسوې ولې چې خانخېل سره ډېر بد وشو خانانو خانخېله په ډېر لوی غم واړوله بېچارې څه بهر وی نو خانخېلې به دا ټوپک سره اوچت کړی خانخېل ډېر د غیرت کار کړی دی اسلمیه هغې د خپل عزت دپاره 6 مړی وکړه خو خیر ته صرف شلم تاریخه پورې صبر وکړه انشاءالله ډېر زر به د های کوټ نه ستا ضمانت وشي ما ته پته ده چې د اسلم خان په زړه کې د خانخېلې دپاره څومره ځای دی خو څه وشو که نن اسلمی په جیل کې دی نو مونږ خو لا ژوندي یو که نه یار ما ته معلومه ده چې اسلم خان یو بادر انسان دی او نن راته دام پته ولګېده چې د هغه یاران هم نران دي خانخېلې نن نه پسته زمونږ دین په دنیا خورې مونږ د اسلامي یاران یو او مونږ نن ستا وروڼه جوړ شو او دا ورورولي او خورولي به تر مرګه پورې پالو بابا دعا کوه چې خدای کبیر خان بچ کی صبر کوه خان الله بخیر ډاکټر صاحب څه پوزیشن دی کبیر خان ډېر بد لګېدلی دی بس دوا ورته کوه نه ډاکټر صاحب داسې ونه داسې کې دلاور خانه ته خو ډېر د حوصلې مالک یې خدای به خیر کی په خیر ډي اس پي صاحب والکانو څه چې څه بوتل راوړئ ډي اس پي صاحب راغلی دی د کبیر خان تپوس لا زه صرف تپوس لا نیم راغلی تفتیش له هم راغلی چې قانوني کاروای پوره شي ډېره د افسوس خبره ده ډي اس پي صاحب چې یو جنۍ زما 6 کسان ووژل او ته اوس هم تفتیش ته راغلی دې جولای ته وګوره ډي اس پي صاحب موږ معاف کړه ځه دلته نه ځه زما هم یو خبره واوره که زما په زوی څه وشو نو والله کې دا وردي رانه واچې والله کې رانه واچې باچی ګل هغه داجي خو ما سره اړو خبره نه کا داسې ښکاري لکه چې ما نه خپوي سجاده که ما ستا په سترګو کې اوښکې ولیدې نو زه به ستا دا سر وانکم باچی ګل جاړي خو هغه چې څوک لا وارثي او ستا وارث لا ژوندی دی ستا خور ستا ورور
स्ता मोर او ستا پلار خو باجی ګل دشمنۍ کې چې د چا په سترګو کې اوښکې راشي نو هغه بزدلی او زه بزدله نه یم په دې خبره خو جاړم باجی ګل چې په کومو لاسونو کې به شنه بنګړي شرنګېدل نن هم په هغه لاسونو کې ټوپک دی سجاده بنګړو والا لاسونو ټوپک اوچت کو زه به کبیر خان او دلاور خان ته دروازې په اسمان کې ستوري وښیم بابا ستاسو په مخ کې څوک څه ویلی شي او بیا ستاسو د عزت د خاطره یو خو څه داسې زر خوشحالۍ قربان غزالې او خان بابا زه د دلاور خان لور یم ستاسو فیصله په سر سترګو او چې بیا خان خیلې ته هم پته ولګي چې هغې چا سره ډغه روالې ده دا ته وې غزالې خان بابا زه د دلاور خان لور یم او د دلاور خان سر د دشمنانو مخکې ټر شي داسې هېڅ چل هم نشي کېدی غزالې بچې بابا غزالې بچې قسم مې د په خدای وي د دلاور خان لور غزاله زما د رور امانت دی او که په دې امانت کې چا د خیانت کولو کوشش وکړو نو زه به هغه ژوندی پرېږدم سجاده راځه ورسره ودرېږه خان خیلې ولې په دې ورونو ته اعتبار پاتې نه شو او که خپل ځان ته غاوېره شوې د مرګ په لار موږ ته یوازې نه پرېږدو موږ به تا سره ځو دا ستاسو امانت دی سنبالې کوي دا خو زما روندار ده ما دې سره واده کړې وه چې زه به دا په ډولۍ کې راولم او تا دا خو په سره جوړه کې بل خوا روانه وه ما په زور باندې راچوته کړه غزالې دا دې څه وایي ټیک وایي دی د وینې رشته د مینې د رشتې نه زیاته مضبوطوي ځکه خو ما د مینې رشته په وینه باندې قربان کړه زما پر اور باندې ګولۍ چلولو والا زما دشمن ما نه د وفا تمه ساتي نه کوم ټوپک چې زما په لاس کې دی دا ما په خپله خوښه نه د ډېرې مجبورۍ نه اوچت کړی دی هغه وخت ته چېرته وې کله چې زه د ناویتوب نه مخکې کونډه شوم هغه وخت ته چېرته وې چې ستا ورور زما نه په زور خپله ناوې جوړوله او زما بوډا پلار یې په لارو کوڅو کې راښکو لارو کوڅو کې ستا پلار او ورور زما نه د ژوند ټولې خوشحالۍ وتروړلې او بیا هم ته مظلومه جوړېږي ځه لاړه شه زه درته وایم لاړه شه ودرېږه پلار ته به دې ووایې چې زه به سبا د خپل ورور جنګ درولم جنګ زما خور زما اندرور زما خوښې به ما معاف کړي ما به معاف کړي کارغم ډېر هوښیار دی او تم ډېر هوښیار یې داجي خو اوس ووایه تا ولم او که ځان ولم نه ځان وله نه ما وله دشمن به ولې آخر دا دومره تعلقات د څه لپاره دي خلک دولت د عزت لپاره ګټي یو شل جریبه پکې نسئ او بیا پښتون خو همیشه ډیران ګټي او پټه پیلي سلام
सलाम सलाम यारानो ता सलाम 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 दोस्तानो ता सलाम बजर में ढेर ख्वाग लगी ता खुली पमाख लगी खुबानो ता सलाम 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 यारानो ता सलाम 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 दोस्तानो ता सलाम बस खुली ग्रान विना जबली भी खुली बस खुली ग्रान विना जबली भी नौ सी दसना ब्या यो दल चिराग लीवी नौ सी दसना ब्या यो दल चिराग लीवी चिगोरी पक्का गन दर के मिकी पर हर गुलालो तसलाम सलाम सलाम यारानो ता सलाम 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 दोस्तानो ता सलाम 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 यारानो ता सलाम 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 दोस्तानो ता सलाम कशला कविदम पदम श्री सर्गी खुमार खुमार कशला कविदम पदम श्री सर्गी खुमार खुमार किसे कभी मजे कभी चर्चे कभी खोगे किसे कभी मजे कभी चर्चे कभी दर्शनो ता सलाम 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 यारानो ता सलाम 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 दोस्तानो ता सलाम 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 यारानो ता सलाम 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 दोस्तानो ता सलाम परवा पजान गम क्यों खुशालवी नहीं परवा पजान गम क्यों खुशालवी अशखानो तसलाम सलाम सलाम यारानो तसलाम सलाम सलाम दोस्तानो तसलाम में ढेर ख्वाग लगी दा खुली पमाख लगी खुबानो ता सलाम 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 यारानो ता सलाम 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 दोस्तानो ता सलाम 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 यारानो ता सलाम सलाम सलाम
ښکلې شپه ده د واده نه مخکې خو به دې په لالا یارولم او د واده نه پس دې سترګې پټې کړي سترګې وغړو ستا په مور کچالان پاخه کړم سترګې وغړه سجاتا رښتونې مینه کوونکو والا ته خپله مینه ضرور میلاویږي څنګه چې تا ته میلو شوه ته ټیک وایې غزالې خو نن زه تا ته د مینې هغه مطلب ښیم چې د دنیا ډېرو کمو عاشقانو ته وپته وایا LOVE لو د ال نه جوړیږي لیک آف سارو یعنی د غم دریاب او اوشن آف ټیرز یعنی د اوښکو سمندر وینا ویلی آف ډیث یعنی د مرګ میدان د اینا end of life یعنی د ژوند خاتمه سجادة غزالي سجادة ما يوازي تنشي في قوتي سجادة أسلم خانة دسوشو وتوريا بخير خان خیلې ټول عمر را باندې د چا قرض نو استاد ضرور دروندار د مرګ نه پس زه ستا قرضدار شوم خو دومره یاد ساته خان خیلې چې د پښتو کاڼی په اوبو کې نه رستېږي ستا په پښتو زما روح واپس نشي راتلی ته ستا په رور نه زما په پښتو باندې شوی دی او سړی دومره بې غیرته نه دی چې د خپلې پښتو بدل نشي اخیستی که تا زما په دشمن ډز وکړو نو زه به دا وګڼم چې زما دشمن هغه نه دی نه خان خیلې نه زما پټکی خو ستا د لوپټې باډیګارډ دی هلکه دا جاړې ولې دا چې کلم شراب وسکي او نشه وي که نه نو بیا ده ته خپله نیوله یاده شي ځکه دا جاړي د دې بېخوبه ثانیه مې نه یادېږي ما ته زما خپله معشوقه هغه نرۍ غاړه او تورې سترګې یادېږي غټې مړه ستا د معشوقې دې خدای هغه کږې سترګې په خیر کړي معشوقه خو زمونږه ده که توره ده نو سترګې خو ښکلې دي که نه हल्का मकवे सिफत तो रोस्तरगो माली दिले मोहब्बत तो रोस्तरगो दाच जिल्स बिखले रंग में दर तखकारी दादे वाला नजार
کد تورو سترګو یو استاد دن مزکړي او بل جام په مازدیګر یو استاد دن مزکړي او بل جام په مازدیګر نه جام د شي خالي او نه دا بام په مازدیګر نه جام د شي خالي او نه دا بام په مازدیګر یو استاد دن مزکړي او بل جام په مازدیګر मौसम दगा सिवाई साकिन कार देना मनम मौसम दगा सिवाई पकार बवी 10 किलो इंतजाम पे माज़दिगर पकार बवी 10 किलो इंतजाम पे माज़दिगर न जाम दशी खाली हो न दाबाम पे माज़दिगर न जाम दशी खाली हो न दाबाम पे माज़दिगर उस्ताद दन मज़करी और बल जाम पे माज़दिगर जुमात के दमुलाना दुआ गड़ा वडकीगी चिशरंग वर्ती बंगलो तगुलंग दाम पे माज़दिगर चिशरंग वर्ती बंगलो तगुलंग दाम पे माज़दिगर न जाम दशी खाली हो न दाबाम पे माज़दिगर न जाम दशी खाली हो न दाबाम पे माज़दिगर उस्ताद दन मज़करी और बल जाम पे माज़दिगर रंगीन कदा समागम बिना खाम पे माज़दिगर रंगीन कदा समागम बिना खाम पे माज़दिगर न जाम दशी खाली हो न दाबाम पे माज़दिगर न जाम दशी खाली हो न दाबाम पे माज़दिगर यो उस्ताद दन मज़करी और बल जाम पे माज़दिगर यो उस्ताद दन मज़करी और बल जाम पे माज़दिगर न जाम दशी खाली हो न दाबाम पे माज़दिगर न जाम दशी खाली हो न दाबाम पे माज़दिगर यो उस्ताद दन मज़करी और बल जाम पे माज़दिगर मुजरिमान और समा हर ख्वागे आराम दी चाची जमा द इज्जत शमला द खाम सर खाओ रिकड़ा पासे जमा और तुम रे बेगैरत निश के दे ना स्टा होने द गैरत बंदी चीरे दा से बेगैरत अरुणा निश के दे
تا چې د یار پټکې او د خور لپټه په یو څو ټکو باندې خرڅه کړې ده. ستاسو غونته کې د بېغیرته رونو د لاسه د یوې خور سینه غلبېل غلبېل شوه، خو که یوې خور په خپل وروڼو باندې ګولۍ وچلولې نو د دنیا غیرتمند وروڼه به په خپلو خویندو باندې اعتبار ټول پرېږدي. زه وایم لاړ شئ دلته نه، روک شئ دلته نه. خدای مو ځان له غرقه تباه و برباد شي، په شرمونو مو شرمولو. راځئ ودرېږئ چې پښتون وي او پښتو نه کړي، ژبه دې پرېږدئ چې پښتو پې نه وایي. دا شراب نه دي شراب، ډېر دوش شی دی چې ویسکې که نه نو کړکړم درته بلبله ښکاري بلبله، ته کړکړېږه بلبله. نازونه اداګانې دې منم خو کله کله، دا کله کله خیر دې خو عادت مه جوړوه. واخله اوس کا. نه خان، دا بدماشي دې نه منم. ولې موږ پیسې نه درکوو زه؟ خان، زړه په پیسو اخیستو والا شي نه دي. ګنې د دنیا لوی لوی سرمایه‌داران به د زړونو ټیکهداران وو. مړې ته به سې او زړه به دې سي. زړه خو زما دی زما، چې د خانخېلې د لاسه په اور سوځېدلی دی په اور. زړه خو زړه وي خان، که هغه د یو بدماش وي او که د یوې ډمې، هغه په پیسو باندې نه په مینه ګټلی کېږي، په مینه باندې. ډېرې نخرې مه کوه. پرېږده سمه ودرېږه. کوم کار چې په رضا نه کېږي هغه زه بیا په زور کوم، په زور. خوشه سمه شه. کبیر خانه داسې نه، داسې ودرېږه خانخېلې، خیر دې ولمې په مینه کې دې پړ شو. پروا نشته چې زه ستا د لاسه مړ شم. خانخېلې، دشمني د هوښیارو خلکو کار دی، ستا په شان د کمقلو نه. او بیا په کومه لار باندې چې ته روانې
دا هغه اخري انجام ګور دی. دا انجام پر واخو هغه خلک کوي د چا چې سرمان وي او زما د ژوند خو هډو څه مقصد نشته. کېدای شي چې ستا د ژوند سره د بل چا ژوند هم تړلی وي. د چا چې خپل ژوند نیمګړی وي د هغه سره د ژوند تړلو څه فایده؟ خان خیلې په ځان دې باور نشته او که په ما شته په تا باندې او په خپل ځان باندې. اسلامي ډېر بدو شو. خانخېله ګرفتار شوه. ډېر ښه وشو چې ګرفتاره شوه، ډېر ښه وشو. ما خو تاسو ته مخکې ویلي وو که نه چې خانخېله به یوازې بهر ته نه پرېږدئ، خو تاسو
تاسو زما کله خبره منلې خو ته شل ځله ویلو چې یوازې مه ځه والله که هغه د پلار هم مني د پلار یار ملنګانو څه وکړو ځان یې مغل کړو او موږ نه هم کار وکړو गाडी रुस्त काढा ओळखायचा ओळखायचा गाडी जवळ घ्यायच्या څنګه اخی د لاوره سره خدمت بچ بشي مو خو ستاره پر کړی چرګانو یار چې ته وینو نو بچ کی ما ته د اسلامي ژوند پکار دی که په غصه وشو نو زه به ستا دا کپړې والوځم مبارک شه خان خیلی اسلامی اپریشن کامیاب شو
बाजी दासलामी दलासा में पसड़े पुला ओलाड़ी दी लकुले में खर्च का खोबियां पास अस्पताल के रहना बशो न पोएगम चे सोगम और सोनकम खान द पुलिस बंदोबस्त पमा दे और बकायदा संभालवा कदा पुलिस बंदोबस्त पता दे नो ब्या वल्ला के रहना सबा दा अदालत तब बाहर तरोजी वाले आनंद से पगोतो आले मुताज़िर में दरबानो सोचे दो जा जमुन ने कज़ा गिरा हो गया मंडे को दलके नहीं असरे निर्दे नल बली अपने दो पानी ममरी कोले उचरवा नुब्याद नर्सरी उम्मटे लगवी मनुबशे बेवकूफा दागा वो ख्यालानो मतल जोड़ने दे वाले तले चिता सलू कालो द गिटर द जोन्ना दास मरी दे यावेलो दी जोन कोई दस्कावा नो पे अमर्शा
پته مې تیر کو ستا دار مانو که نه چې زه ستا ناوې جوړه شم زه تا ته پخپله وایم چې زه ستا ناوې یم افسوس چې تقدیر نن زموږ د دواړو د سرې جوړې ارمان پوره کو اسلم خانه د خانخېلو کارونه خو بې مثاله وي که نه خانخېلې